یوه هفته وړاندې په کرکټ بورډ کې څه ډرامه تېره شوې ده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، له ډېرو رازونو به خبر شئ. زړه ته نږدې مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست ویم. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د خپل کور یو کارمن کرکټ بورډ ته لیږلی دی او اجرایه رئیس ته یې زنګ وهلی دی چې دا کس در سره میډیا ډپارټمنټ کې مقرر کړه او 80,000 افغانۍ معاش هم ورته ولګوه. اجرایه رئیس ویرې په سر اخیستی او دا کس یې خپل د میډیا مسؤل ته معرفي کړی دی چې امتحان ترېنه واخلي. د میډیا مسؤل یو لیپټاپ مخې ته کېښود، ورته یې وویل چې لیکل وکړه چې ټایپینګ دې معلوم کړو. د خان لالا یو ټکي پسې ګرځي او د ښي لاس د شهادت په ګوته د کمپیوټر په کیبورډ کې یو توری ګوري چې ټایپ کړي. له دې وروسته ورته په ورقه کې یو څو پوښتنې لیکي چې هغه حل کړي. هغه کې هم ښه ګلان کرلي دي. نو د میډیا مسؤل په ورقه کې غټ صفر ورته لیکي او بیرته اجرایه رئیس ته ورلیږي. هغه چې پاڼه ګوري نو خپل میډیا منیجر ته وایي چې وپلانې صاحب دا ولي. هغه ورته وایي چې دا خان لالا په هېڅ هم نه دی خبر او زما په امتحان کې همدومره نمرې واخیستي. دا خبره 2 ورځې همداسې پاتې شوه. بله ورځ مسلمیار صاحب بیا اجرایه رئیس ته زنګ وهي او ورته وایي هغه کار مې چې در سپارلی و هغه څنګه شو. نو اجرایه رئیس خوارکۍ لړزې اخیستی او ورته وایي چې هغه کار دې وشو او کس مو درته په غټه څوکۍ مقرر کړل. تېره ورځ د میډیا له مسؤل نه یو کس پوښتنه وکړه چې امتحان پارچه کې چې د غټ صفر ورته رسم کړی و هغه مقرر شو که نه؟ هغه وایي هو ښه په سپین سترګۍ مقرر شو. پرون بیا فیسبوک کې هم غوغا جوړوه چې دولتزی صاحب په خپل لیاقت او استعداد او د آزاد رقابت له لارې د کرکټ بورډ په میډیا برخه کې په دنده وګمارل شو. نو دا شول زموږ د وطن نومیالي مشران، دا شوه زموږ اداره، دی ماشومان رئیسان، دی پالیسي، دی ګمارنې او دی اصلاحات. هغه څخه بید دی وایي چا په غریبو خوړه، چا په دوکو خوړه چې حیا نه پېژني دنیا هغوی وخوړه. ښه نو دغسې حالات چې وي او دغسې مشران چې موږ لرو نو کرکټ به مو لا هم د تباهۍ خواته روان وي. ځینې ملګري به وایي چې دغه خبرې مو له کومه کړې. موږ په کرکټ بورډ کې یوه نږدې سرچینه لرو چې د کرکټ بورډ کارمن دی، د هغه له اړخه موږ ته دغه معلومات راستول شوي دي. نو ستاسو نظر څه دی؟ ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا